زه یعنې دې سوچ ته زما خپل ځینې سوچ دې ته ډېر ځي چې دا مخکې خو به ژوند تېروو په قبر کې د برزخ ژوند، خو چې دا اولنۍ شپه به دې قبر کې څنګه او چې کله تا په دې قبر کې کېږدي او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د ده نه د خپل خپلوان روان شي نو دی د هغوی د قدمونو اواز اوري او ستا په غوږونو د هغوی د قدمونو پیزار او اواز ولګي او دغه شان یک یوازې دې پرېږدي او داسې ځکې دې پرېږدي چې تکه توره تیاره ده، په داسې ځکې دې پرېږدي چې سیلۍ پکې نشته، داسې ځکې دې پرېږدي هېڅ پکې هم نشته، ته یې او ستا رب دی، بس ته یې او ستا رب دی، نه باچایي نه ښځې نه بچي. ته د ښځو لپاره چې لګیا دي مزدوري کوم او دا کوم او دا کوم او دین یې پرېښودی، ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې ښځې ورسره یوه شپه په قبر کې کړي، ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې بچو ورسره په قبر کې یوه شپه کړي، ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې پلار او مور ورسره یوه شپه په قبر کې کړي، هېڅوک یې درسره نشي نه کولی شي او نه به یې درسره وکړي. تا به یوازې پرېږدي رب العالمین. څه احساس دی ستا، څه سوچ دی چې کله د خلکو د قدمونو اواز واوري او دوی دله لاړ شي او تا دغه شان پرېږدي او بیا درپسې دغه دوه ملایک راشي او هغوی درنه تپوسونه کوي، څه جواب به ورکوي؟ د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې، د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې. رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان احدکم اذا مات، په تاسو کې چې یو سړی مړ شي، په تاسو کې چې یو سړی مړ شي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې عرض علیه مقعده بالغداة والعشي، سحر ماښام دته د ځای ښوی کېږي، ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار. که جنتي سحر ماښام ورته الله د جنت ته کړکۍ دي چې کوله وکړي، وایي دا دې ځای دی ځي بوله خو چې راپاس، او د جهنمي ته ځای ښوی کېږي، وایي دا دې ځای دی ځي بوله خو صرف دومره ده چې راپاس. دا قبر سبحان الله په دې کې چې انسان کېږي دا قبر راتنګېږي. رسول صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رضی الله عنه پیژنې سعد بن معاذ کنه؟ د سعد بن معاذ رضی د غزوه احزاب غزوه خندق د خندق هغه جنګ کې لګېدلی و، زخمي شوی و، وینه ترې ډېره تللې وه او بیا د رسول صلی په جومات کې وفات شو. خیمه یې لګېدلې وه، رسول صلی دغسې کېدله خیمه لګېدلې چې خدمت یې کوو، ملګري ورته نږدې خواله ځي راځي، د شپې مړ شو. سهار نه ملګرو رامنډې والې رسول صلی ته وروټېږو یا رسول الله سعد مړ دی، رسول صلی ما ته پته نه مړ دی، وایي تا ته څنګه پته ولګېده؟ الله عرش رقېدلی او کله د هغه نه ساه وته. دا انسان چې د چا د مرګ سره عرش رقېدلی او په جنازه کې رسول صلی وایي چې 70,000 ملایکو کله چې دی د بقي په دې مقبره کې ښخ کړی شو، دا اوس چې په مدینه کې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر. صحابه کرام ډېر مینو په رسول صلی الله علیه وسلم، دا قصې نه کولې چې زما مولا جدا او ستا جدا او زما دین جدا او ستا جدا ولې او څنګه او چونکې چنانچې هغه به دا قصې نه کولې، خو چې پیغمبر څه کوي دغه به یې کوله. چې رسول صلی الله اکبر، صحابه کرام الله اکبر، بیا رسول صلی الله اکبر، هغه بیا وی الله اکبر، رسول صلی بیا وی الله اکبر، هغه بیا وی الله اکبر. وی د مدینې د مخبري چې وخوځېده په دې اواز باندې. صحابه کرام یا رسول الله تاسو تکبیر وی؟ یو تکبیر مو وی ستاسو په یرو باندې قبر راتنګ شوی و. سعد بن معاذ رضی الله عنه وی په ده باندې قبر راتنګ شوی و، نو ما وی دعاګانې غوښتې او الله ته مې منتونه کول او زارۍ مې کولې چې الله سبحانه وتعالی دی د دې نه بچ کړي. نو قبر ورته پراخه شو. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه لو نجا احد من ضمة القبر لنجا منها سعد ابن معاذ. وی که چېرته د قبر د دې تنګېدو نه څوک بچ کېدی که نه سعد بن معاذ نه مکې بچ شي. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو ماشوم ښخ کړی شو او چې کله به خاورې واچولې رسول صلی الله علیه وسلم تکبیر وایي. صحابه کرامو یا رسول الله ولې یو ماشوم باندې قبر راتنګ شوی او که څوک ترې بچ کېدی د ماشوم به بچ شي. وجه څه ده؟ دا به ستاسو په ژوند کې سوال لري، جواب به درکړم. وجه څه ده چې به نیک تعلیم راتنګېږي؟ جواب د قبر راتنګېده به دوه قسمه وي.
یو داسې راتنګېدلي چې نقصان ډېر نه ورکوي. او بعض علما وایي چې دا د محبت د لاسه راتنګېږي، لکه مور چې خپل بچی ډېر وخت بعد ویني نو په زور یې راونیسي، اکثر وله زور ورکړي، د خپلې سینې ته سم نږدې کړي. او که راتنګ هم شي په دې نیک انسان باندې، خو د لږ وخت دپاره یې هغه دله تکلیف نه ورکوي. او دا بل چې کوم دی په ده باندې راتنګ شي نو راتنګ شي. او د یو طرف ته پختۍ رسول وسلم په حدیث کې داسې دا ګوتې په یو ورکړي، د یو لاس ته په دې بل لاس کې وي، د یو طرف ته پختۍ په دې بل کې ننوځي بسې په دې کنده کې، په دې کې به موتا مېږدي. حدیث کې دا راځي د برا بن عازب رضی الله حدیث، او دا به ووایم په دې باندې بیان ختم کړو. رسول وسلم یو پیر په جنازې کې ولاړ و، د انصارو کې یو کس مړ شوی. نو برا بن عازب رضی الله وایي چې فانتهینا الى القبر ولما يلحد، من قبر لاړو خو لا کنستی شوی نه و. فجلس النبي صلی الله علیه وسلم، رسول وسلم کېناستو، وجلسنا حوله، موږ ورسره هم کېناستو. او دا سرونه هم داسې ټیټ نیولي و، کته مې نیولي و، هغوی ډېر محترم و. وایي داسې لکه زموږ په دې سرونو باندې چې مرغان ناستي. وفي يده عود ينكت في الارض، او د رسول صلی الله علیه وسلم سره داسې یو لرګی و، په دې ځمکه یې داسې ووروه په دې خاورو کې. وی بیا یې وویې چې سر یې راوچت کړو. موږ خبره کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته خبره شروع کړه په دغه موقع باندې، وإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، مؤمن سړی چې کله مړ کېږي د دنیا نه ځي او آخرت په سفر باندې وځي، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، د اسمان نه ملایک راکوشي تک سپین مخونه یي، كأن وجوههم الشمس، او مخونه د هغوی داسې یي لکه نور. معهم کفن من اکفان الجنه، او د ځان سره د جنت په کفنونو کې کفن هم راوړي. وحنوط من حنوط الجنه، او د جنت په خوشبویانو کې ځان سره خوشبو هم راوړي. د هغه په خوا کې کښېني، بیا ملک الموت راشي، کوم چې مشر دی او د ساه اخلي، حتی یجلس عند رأسه، نو د دې سړي د سر په خوا کې کښېني د چا چې زنکدني. نو ورته وایي چې ایتها النفس الطیبه اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان، ای پاک سا، ای پاک سا روزه هغه طرف ته روزي چې هلته د الله مغفرت دی او د الله رضا ده. یو حدیث کې داسې راځي چې روزه الى روح وریحان، روزه د خوشحالۍ ژوند ته، د سکون او د اطمینان ژوند ته، مطمئن ژوند ته، او د دې رب طرف ته روزه، او دې رب طرف ته لاړه شه چې هغه تا نه راضي دی. او دا غټ خوشحالي ده او غټ نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی راضي شي زموږ، الله سبحانه وتعالی زموږ نه راضي شي. بیا د ده نه چې کله دا ساه وباسي نو د ده په لاس کې د نور ملایکې پرېني او ځان سره ویسي بره اسمانونو کې به بره وخېږي. اوږد حدیث ته ځکه اوس د حدیث به تفصیل کې لاړم نه دا خبره به رانه ښه اوږده شي، خو په دې ځای باندې دا خبره ختمومه. او هغه ما ته پته ولګېد چې کله زما د بیان د ماښام ماسخوتن باندې په منځ کې دی، نو چې دا د دې دا ټایم د دې قسم موضوع دپاره هغه نه کافي کېږي. خو انشاءالله که چېرته الله بیا ژوند راکړو نو د دې ځای نه به خبره پوره کوو چې دا ساه چې کله دغه واخلي دا ملایک او اسمانونو ته خېږي، بیا د هغې نه به څه معامله کېږي. په اخر کې زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې د نن نه یو نوی عزم، نوې اراده وکئ، یو نوی ژوند شروع کئ، الله سبحانه وتعالی ته رجوع وکئ. او که څوک دا وایي چې زما ګناهونه ډېر دي، زما ګناهونو سره به څه کېږي، الله په قرآن کې دا خبره کړې ده، قل ووایه پیغمبر دې خلکو ته یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ووایه هغه انسانانو ته چې د ځان سره ظلمونه کړي، زیاتي کړي، ګناهونه کړي، د الله د رحمت ته توبه مه قطع کوئ. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یقینا الله به درته ټول ګناهونه وبخښي. د نن نه نوی ژوند شروع، خپل عقیدې مسله برابر کړي، د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري شروع کړي. دا قصې پرېږدي چې دی څه وایي، پلانی څه وایي، علانې څه وایي. خو په کوم ځای کې چېرته د رسول صلی الله علیه وسلم خبره راورسي، صحیح حدیثونو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ثابته شي، په هغې باندې دته وخت نه عمل شروع کړه.
ځکه په دې قبر کې چې بدن تپوس کېږي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکي به کېږي. کوم وروڼه چې د مانځه پابندي نه کوي د لمونځونو پابندي شروع کوي، کوم وروڼه چې دروغ وایي، دوکې ورکوي، حسد پکې کینه یې په زړه کې مسلمانانو ته د خپل زړونه پاک کوي، کوم وروڼه چې د خپلو خپلوانو نه د هغوی نه لرې دي، د هغوی سره تعلقات نه ساتي، د هغوی سره دعا سلام نه کوي، د هغوی سره مرستې نه کوي، د نن نه واپس شي، د دې خپل کار نه توبه وباسي، هغه غټه ګناه ده. کوم ملګري چې مور پلار ته خفه د مور پلار راضي کوي، څوک چې ظلم زیاتی کوي د نن نه ظلم زیاتی پرېږدي، او څوک چې دې قسمه مجالسو کې شرکت نه کوي د نن نه شروع وکړي. دا مکتب دی، الله سبحانه وتعالی دا مکتب آباد لري همیشه لپاره. په دې کې دا درسونه کېږي، بیانونه کېږي، راځئ وله راځئ که نه به راځئ، هغې له راځئ دین یې زده کوي په پښتو ژبه کې، په اسانه ژبه کې، په اسانه طریقې سره. سوچه دین قال الله وقال الرسول، الله څه وایي الله پیغمبر څه وایي، ډېر قصې پکې نشتې. الله څه وایي الله پیغمبر څه وایي، سوچه دین دی. دا تاسو دلته میلاویږي په هغه ملک کې چې هلته حرمین دي، هلته مکه او مدینه ده. څومره د الله دا نعمتونو ته وګوره، مال رالم راکوي، دین رالم راکوي، نور تاسو د الله نه څه غواړئ؟ الله سبحانه وتعالی د دې ملک حفاظت وکړي، الله سبحانه وتعالی دا ملک همیشه ښاد او آباد لري، او څوک چې دې ملک دپاره غلطه اراده لري رب العالمین د نیست او نابود کړي، او الله سبحانه وتعالی زموږ په پاکستان او په افغانستان باندې خصوصي رحم وکړي. هلته چې کومه بدامني ده الله سبحانه وتعالی دې ختمه کړي، الله سبحانه وتعالی زموږ د خلکو فقر او غریبي ختمه کړي، الله سبحانه وتعالی دې زموږ د خلکو په زړونو کې چې کومه یره ده بدامني ده الله دې هغه ختمه کړي. الله دې هلته موږ ټولو لا څومره ملګري، څومره وروڼه او خویندې دي په مسافرۍ کې، هغه ټولو ترې الله حلال او پراخه روزي په خپل ملک کې د خپلو بچو په خوا کې ورکړي. او دا مبارک مجلس الله سبحانه وتعالی دې موږ پکې ټول وبخي، او څوک چې دلته بیمار دی رب العالمین دې له شفا ورکړي، څوک چې غریب دی الله دې مالدار کړي، د چا چې قرضي دی الله دې له قرضه ختمه کړي، په چا چې قرضي دی الله دې له قرضې ختمه کړي، په چا چې قرضي دی الله دې له قرضې ختمه کړي، د چا چې د خپلو خپلوانو سره نالګي ده وراني ده الله دې د هغوی په منځ کې روغتیا راولي، او چا ته چې څه قسمه مشکل دی رب العالمین دې ورته اسان کړي. که څوک توبه ویسته غواړي الله دې ورته توبې لار اسانه کړي، که څوک دینداري کول غواړي الله دې ورته دین لار اسانه کړي. او الله سبحانه وتعالی موږ ټولو له مرګ په هغه وخت کې راولي چې رب العالمین زموږ نه راضي. الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ د الله په توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې مضبوط شو. الله سبحانه وتعالی د اخرنۍ خبره د دنیا نه زموږ لا اله الا الله وګرځي. الله دې موږ ته د آخرت هغه سخت یو سفر هغه دې الله موږ ته اسان کړي. زموږ مشران کشران دې الله ټول وبخي، خصوصا زموږ مور پلار دې الله وبخي، کوم چې پکې مړه دي الله دې ورته قبرونه رڼا کړي، کوم چې ژوندي دي الله دې ته په ژوند کې برکت واچي. دې سره زما بیان اختتام ته ورسېږو، اگر که خبرې ډېرې پاتې شوې نه بخښنه غواړم، که چېرته الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو ژوند بیا رالو انشاءالله نو د خبرې به ورسره پوره کوو. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.